په افغانستان کې جګړه ختمه شوې، په افغانستان کې جنگ شکر الحمدلله ختم شوی، اوس آرامي راغلی. زما تر شا چې ګورئ دغه خونړی سړک چې اکثریت د افغانانو قرباني اخلي، دغه خونړي سړکونه دي. سید آباد ولسوالۍ دغه تنګ سړک ده. دلته خوشبختانه چې اوس کار شروع شوی، څنګه چې تاسو ګورئ زما تر شا کار شروع شوی ده. خو زما د هغه هیوادوال څخه هیله دا ده چې کوشش دا وکړي چې په دغې لویو سړکونو کې دغسې همت غوندې همت پسې ډېر ځوانان دغه سړکونه وخوړل. سبب دا شو چې موټر ټکر وکړي یا پکې هغه معلومات وسیده. خو زمونږ دغه ځوانان څخه هیله دا ده چې په دغه سړکونو کې لویو سړکونو کې احتیاط وکړي. او دولت څخه مو هیله دا ده بخصوص د ریاست ترافیک څخه چې په دغې لاره کې هغه قاعده ډېر وضع کړي تر څو دغه موټروانان احتیاط وکړي. او ځکه دا عمومي سړکونه چې دي اوس په افغانستان کې تر ټولو خطرناک د انسان ژوند چې اخلي دا عمومي سړکونه دي. دوستانو لکه څنګه چې زه په هغه ځای کې ولاړ شم، دا د مزارۍ ته تللې لار ده. او چې څنګه ګورئ هاخوا نه مکتب نه ماشومان راځي، هلکان ختمیږي. د عمر ولي عالي لیسه ده، دغه د کابل کندهار لویه لار ده. نو دغه ډریورانو څخه مې هیله دا ده چې په دغې لاره ځئ احتیاط وکړئ. څنګه چې سید آباد سړکونه چې دي تنګ دي، نو دلته اکثریت وخت حادثې کېږي. دولت څخه مې هیله دا ده چې دغه کار جریان لري، کار جریان لري. تاسو ګورئ چې کار جریان لري، د سړک پخېږي. د هغه ډریورانو څخه مې هیله دا ده چې په دغه لاره کې احتیاط وکړئ تر څو د یو مسلمان په خطر کې ونه اچول شي او د هغې ژوند په خطر سره مخامخ نه شي. ستونزې چې دا مکتب لري په عمومي سړک باندې پروت دغه مکتب ده چې دا ستونزې وړلوي. خدای مه کړه کوم ورځ کوم شاګرد دلته موټر ټکر ونه کړي وینې وکړي، نو زموږ د دولت څخه هیله ده چې دغلته دوی لپاره یو هوایي پل هم په نظر کې ونیسي تر څو دغه شاګردان په راحته هاخوا سړک ته واوړي او یا موټر یې ونه وکړي. او موټروان څخه مو هیله دا ده چې په دغې لاره کې ځي سید آباد سړکونه لږ تنګ دي، نو په هغه کې د لږ احتیاط وکړي تر څو دغه ستونزې د شاګردانو یا کوم ورځ کوم شاګرد کوم موټر ونه وکړي او په آینده کې هغه ستونزې سره مخامخ نه شي.